سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم. سورة البقرة په اوله حصہ کې دویم باب شروع شوه دی. په دویم باب کې هغه اصل مسله اثبات التوحید داغي بیان دی په ذکر د ادله خمسه عقلیه محضه سره. بیا د رښتم آیت کې اثبات الرسالت سره د دریو نورو خبرو صداقت الكتاب دلیل وحی او تحدی منکرین ہوتا. بیا اصل رښتم آیت کې زجر او تحدی او تخویف منکرین ہوتا. پنځشتم کې کامل بشارت مومنان ہوتا. شپږشتم کې دفع د اعتراض او حکمت د امثالو. ویشتم کې درې خواصات د پار د فاسقانو. اتیشتم نه نعم اربع من شروع کړی دی. اول نعمت اتیشتم کې کنتم امواتا فاحیاکم نشت ویشتم کړی کیف تکفرون بالله. دویم نعمتو نشتم کی خلق لکم ما فی الارض جميعا د ځمکې ټولې منافع می تاسو له پیدا کړي نو کیف تکفرون بالله. دریم نعمت شروع د آیت 13 نه تر 14 پورې په دې کې ذکر کوي قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. ملائکه ته مونږ وې سجده وکړي په طرف د آدم نو ټولو سجده وکړه. گویا کہ ستاسو نکاح آدم علیہ السلام میں پا تمام مخلوقات معزز کڑے دے گویا تاسو میں معزز کڑے نو کیف تکفرون باللہ. استخلاف دا آدم علیہ السلام ذکر شویو. بیا نفی شویو دا علم الغیب دا فرښتون اثبات دا علم کلی اللہ لا. آدم علیہ السلام لے فضیلت ثابتولو په دې انداز چې فرښتو ته الله پاک ویل سجده وکړي د هغه په طرف. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. تر دې ځای پورې زموږ سبق ویلی شوی او یاد که کله چې ویلو مونږ فرښتو ته سجده وکړي لآدم په طرف د آدم علیه السلام. سجده د عبادت یو معنی مونږ دلته کړې ده. درې معنی وي د سجده. درې لغوي معنی اصطلاحی تعریف او دو قسمونه مونږ ذکر کړیو. نو بیا دلته مونږ درې معنی وکړي. یو سجده وکړي په طرف د آدم لآدم الی آدم. سجده وکړي په طرف د آدم علیه السلام نو هغه وی کل قبله په شان د قبله. بیا دویمه معنی مونږ وکړه اسجدوا لآدم. سجده وکړي د تعظیم آدم علیه السلام ته. دویمه سجده نه مراد د تعظیم سجده وا. او دریمه معنی اسجدوا لآدم تابعداري وکړي د آدم. فسجدوا نو سجده وکړه ټولو فرښتو. تر دې ځای زموږ سبق ویلی شوی الا ابلیس. نو سجده وکړه ټولو فرښتو فی الفور سجدې وکړي ټولو الا ابلیس مگر ابلیس ونه کو. الا استثناء ده او دا استثناء منقطع ده او که متصله په دې وروستو خبره کوو. ورپسې راوړی دی ابلیس. ابلیس دا چاته وی یاد ساته تفسیر خازن کې امام خازن رحمه الله هغه ذکر کړی دی وی ابلیس دا د ابلاس نه دی. ابلیس د ابلاس نه معنی د ابلاس دا ناامیده ناامیدی کوونکی. نو ابلیس ته ابلیس ځکه وی چې دکې ماده و د ناامیدې د الله نه. چا درنه سوال وکړو
چې ولی په قرآن کریم کې کله ورته ابلیس وی کله ورته شیطان وی. دا دواړه داغه صفات دي. ابلیس ورته ولی وی ځکه دا د ابلاس نه، د ابلاس معنی نا امیده، نو د نا امیدي کړي د الله د رحمت نه، دی وجه ورته ابلیس وی. دا په تفسیر خازن کې امام خازن رحمه الله ذکر کړي دی. او یو صفت داغه منګ رستو لسته فتعوذ کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الته ورته شیطان ویلو. داغي وجه مونږ ذکر کړي چې شیطان ورته ولي وی هغه د شیطانه نو، شیطانه به معنی بعد من الرحمه، د الله د رحمت نه چې څوک لري شي هغه ته شیطان وی. دا صفات دي. دا نوم نه دی، اسم د شیطان یا اسم د ابلیس. دا عزازیل، دا غنوم عزازیل. ابن ابی دنیا داغه کتاب د مقاید الشیطان، مقاید الشیطان د ابن ابی دنیا کتاب دی. هغه په خپل کتاب کې ذکر کړی دی مفصل چې د خپل نوم هغه عزازیلو. او بیا باز روایت دا ذکر کی چې خپل نوم حارس و حارس، او قوی خبر ادا ده چې نوم عزازیلو. او دیزی کی چې ورته ابلیس وی، دا پدید بار چې دی د الله د رحمت نه امید شوی، ځکه ورته ابلیس وی. نو اوس په دې ځای کې سجده ټول وکړه الا ابلیس، مگر ابلیس ونه کړه. الا ما تاسو ته وی په دوه معنی راځي. یو معنی الا چې استثناء شي متصله، یا دویم معنی استثناء شي منقطعه. استثناء متصله و استثناء منقطعه. کا فرض کا دلتا استثناء متصله واخلي، لکه څنګه تفسیر خازن کې امام خازن اغسته او بعض نور تفاسیر هم او ذکر کړی دي په حواله د لوی تابعینو، چې تابعینو په حواله سره دا خبره ذکر کی وی دلته استثناء د متصله. او یادو ساتي چې هر کله استثناء متصل شي نو بیا ابلیس داخليږي د فرښتو په جنس کې. دین بیا دا خبره ثابتيږي چې ابلیس دا د ملائکو د جنس نه او د جنس نه. بیا درته استثناء کا متصل شي نو بیا دا ثابتيږي چې ابلیس دا د فرښتو د جنس نه. نو دا تفسیر خازن کې امام خازن رحمه الله ذکر کړی دی په حواله د ډیرو لوی تابعینو سره صحابم پکې دي داغي په حواله. خو حقیقت دا دی کدی روایت تو کتل شي نو دا روایت کعب الاحبار ته رسیږي. دا یو يهودیو، نو گویا کې دا روایت اسرائیلی روایت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نه رسی. دا روایت اسرائیلی روایت دی. په در منصور کی امام سیوطی رحمه الله قول ذکر کړی دی د حسن بصری. حسن بصری وی هلاک دي شي هغه سړی چې وی ابلیس دا د فرښتو د جنس نه. نو گویا کې دلته استثناء متصله نشوا. او چې کوم مفسرینو په دې روایت سره ذکر کړی دا اسرائیلی روایت دی، د دې څه حیثیت پاتې نشه. نو دا خبره خو ذهن نو باسي چې الا دلته استثناء متصله نه ده، ځکه که متصله شي نو بیا ابلیس داخليږي د فرښتو په جنس کې، حالانکه هغه د فرښتو د جنس نه دی. او په دې ګڼ شمېر آیات د قرآن کریم لګو ګورئ. اول سورۃ الکهف وګورئ. سورۃ الکهف آیت نمبر دے 50، سورت نمبر دے 33. سورۃ الکهف چې ابلیس شیطان دا د فرښتو د جنس نه نو بلکې دا د جناتو د جنس نه دی.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. بیا وی کان من الجن، او دی د جناتو نه، ففسق عن امر ربی، نو وتو دی د حکم د رب خپلنا. نو دی آیت نه ثابتېږي چې دا ابلیس دا جنو، مطلب د جناتو د جنس نو. نورم سورتونه شته لکه سورة الاعراف وګورئ، رستو لاړ شئ. سورة الاعراف 9 نمبر سورت، 9 نمبر سورت او آیت نمبر دے 20 منز دا آیتو گو رئی انہو یقیناً دا شیطان یراکم وینی تاسو ہوا دے وقبیلوہو او داغا قبیلہ جنات یادئی. نو دی آیت نم ثابتی گی چه دا شیطان قبیلہ کم قبیلہ دا فرشتی نه دی، آغا جنات دی. دین علاوہ سورة التحریم کی ہم رازی، سورة التحریم داغی آیت نمبر دے شپگم. سورة التحریم سورت نمبر دے شپگ شپیتم سورت دے 66 آیت نمبر دے شپگم. یا ایو الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او مومنانو زان بچ کے اخپلا حل دور نزک خشاک دائی خلق دی اوکانی دی پدی دی فرختی مضبوطی شداد سخت لا یعصون اللہ ما امرهم، خلاف نہ کی د الله د هغه چمر کړي دي دوی ته. نو فرښتي هیڅ شری خلاف نه کی، حالانکه ابلیس په خلاف کړي دي. دا څنګه د فرښتو د جنس نشه؟ نو دی آیت نم ثابتېږي چې دا د جناتو د جنس نه. او بل سورۃ السبا م لګو ګوري، سبا سورۃ السبا 4 سورت دے 34 نمبر سورت، آیت نمبر دے 41 نمبر آیت. قالوا سبحانک، دا قیامت درز بیان دے لکه رستو آیتو گوری ویوم یحشرهم جميعا، او پاغ رس پورتا وکی دوی ټولو لرا، بیا بوی فرښتو تا اها اولائی ایاکم، آیا دا خلق ایاکم چه خاص تاسو عبادت کون کی. قالو وی سبحانک، پاکی دا تعالی یا اللہ، انت ولی گنات معاون زمونگا، من دونهم دا دین وغیر، دی زمونگا عبادت نہ دے کڑے. نو دا چا عبادت کڑے؟ بل کانو یعبدون الجن، بلکہ ادوی چی عبادت بے کولو دا جناتو. نو دا آیتم دلیل دے چی جن دا زان لجنس دے، فرښتې ملائک دا ځان له جنس. بل حدیث دی د مسلم شریف، پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی، وی فرښتې الله پاک دا د نور نه پیدا کړي او جنات د اور نه پیدا کړي دي. او دا ځان له جنس دی، هغه ځان له جنس. او په قرآن نور مقاماتو کې مرازی خلق الجان من نار، پیدا کړي دي مونږه جنات د اور نه، کله وی من نار سموم د اور ګرم نه. بهرحال حاصل د خبرې دا دی چې په دې ځای کې الا دا استثناء متصله نه ده، ځکه ابلیس دا د فرښتو د ملائکو د جنس نه نو، او پاغي ګڼ دلایل ما تاسو ته ذکر ک، حواله د مفسرینو هم ذکر کړی دی. یو حواله بل پدی ذکر کو، تفسیر طبری د ابن جریر رحمه الله، تفسیر طبری د امام ابن جریر رحمه الله غ په حواله د ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه هغه ذکر کړی دی. وی ابلیس دا د فرښتو د جنس نه نو، بلکې دا د جناتو د جنس نو. دا د تفسیر حواله نور مفسرینو ذکر کړی دی، دا یو ډیر دی. نو دلته نه ثابت شو چې الا استثناء متصل نه، بلکې استثناء د منقطع. نو استثناء منقطع سره فائدہ سو شو؟ فائدہ دا شو چې ابلیس دا د فرښتو د جنس نه بهر شو. فرښتې ځان له جنس د نور نه پیدا، نورانی مخلوقات،
او ابلیس ځان له جن دا ناری مخلوقات د اور نه پیدا دي. نو دا خبره خو ثابته شوه چې ابلیس د فرښتو د جنس نه دی. بل سوال دلته راغی، د فرښتو د جنس نه دی، نو بیا امر د سجدې خو ورته نه دی شوی. ځکه الله فرمایي قلنا للملائکة، اوه مونږه فرښتو ته اسجدو سجده وکئ لآدم آدم ته، فسجدو نو سجده وکړه فرښتو. نو بیا وی امر خو ابلیس ته سره شنه، امر خو الله پاک ملائکو ته کړی دی. دا د قرآن طریقه ده چې د یو ځای وضاحت قرآن په بل ځای کې کړی. بالکل ابلیس تم امرو. اگر تاسو وګورئ آیت نمبر 12 د سورة الاعراف، سورة الاعراف وم نمبر سورت آیت نمبر 12. قال ما منعک، وی الله سشی منع کړی ته الله تسجدا چې سجده دی ونکړه اذ امرتک کله چې ما تا ته امر وکړو. دې ځینې څه ثابته شوه چې د سجدې امر دا ابلیس ته هم و. صحیح، خو یاد وساتئ فرښتې ډېرې زیاتې وي، ابلیس یو. نو حکم چې کیږي کثرت ته کیږي، دا نه چې به تخصیص ابلیس ذکر کی چې ته ځان له سجده وکړو دی ځان له وکړي. امر فرښتو ته شوی دی پکې شامل و په هغه امر کې. دا ابلیس د فرښتو سره څه کولو بره یو بل سوال راځي. دا ابلیس د فرښتو سره بره څه کو چې کله په دې ځمکه باندې جنات و فسق فسادات شروع که، نو الله پاک فرښتې راولېږلې ځمکې ته چې ورشي تاسو قتال وکئ د دې جناتو سره. نو فرښتې راغلي دي، قتال یې کړی، جناتو سره جنگ کړی دی، ډېر جنات یې پکې وهلي دي، مړه کړي دي. خو په دغه موقع کې دا ابلیس دا مشر و د دې د فرښتو طرف ته ودرېده، فرښتو سره خوا کې ودرېد، وایي زه ستاسو ملګری یم. د هغې په ملګرتیا کې ده هم نور جنات وخلي ښه. نو په دې بنیاد بیا فرښتو الله پاک ته سوال کړی چې دا مونږ سره بره ولېږه. نو دا بره تلی دی ملته بیا عبادتونه کولو ښه. خدا یاد وساتئ مخکې مې هم د دې خبرې تردید کړی، بیا چې دا د فرښتو استاز نه دی ښه. لکه فرښتو ویلي لا علم لنا الا ما علمتنا، علم نشته مونږ سره مګر هغه چې تا ښودنه کړی مونږ ته. الله ته وایي تا چې څه علم راکړی هغه زمونږ سره دی. ابلیس تلی و ورسره عبادت به کولو هلته، خو دا نه چې د هغې استاد و. ابلیس په دې طریقه بره ختلی دی ښه. نو گویا کې امر ټولو ته اسجدو لآدم، سجده وکئ په طرف د آدم، فسجدو نو سجده وکړه ټولو فرښتو الا ابلیس مګر ابلیس ونه کړه. دې ځای کې اوس یو قاعده ذکر کومه، کوشش وکئ چې دا ولیکئ. که لیکلی هم نشه غوږ ورته صرف کېدی ځان پې پوه کئ، بیا چې کله ویډیو اپلوډ شي نو اینه به یې ولیکئ. یو درې ټکي درته یم دا اول نوټ کئ. دلته ابلیس اول ابلیس ولیکئ، ابلیس آی مخې ته ولیکئ مستثنا، ابلیس مخې ته ولیکئ مستثنا، بیا لاندې ورپسې الا ولیکئ، الا سره مخامخ ولیکئ استثناء، او بیا ملائکه ولیکئ ملائکه، ناغه بشي مستثنا منه، مستثنا منه میم سین تا سانون الف حمزه مستثنا. ابلیس اغا ملائکه مستثنا منه، نو ابلیس مستثنا، الا استثناء، ملائکه مستثنا منه. دیزی کی او قاعده خلق ذکر کئی وی مستثنا یعنی ابلیس قبل از استثناء، قبل د الا نه، د الا نه مخکی وی په مستثنا منه یعنی ملائکو کې شاملو. دا قاعده بیا ویم ووري، وی ابلیس یعنی مستثنا، قبل از الا یعنی استثناء، په مستثنا منه په فرښتو ملائکو کې شاملو. دا قاعده غلطه ده، ځکه دا بیا هماغه د فرښتو په جنس کې شاملیږي. شیخ القرآن علیه الغفران هغه وایي چې نه، دلته قاعده داسې ده
چې مستثنا یعنی ابلیس، قبل از الا یعنی استثناء، په حکم د مستثنا منه کې داخلو اسجدو، په دې حکم کې شاملو، جنس کې نو شامل. بیا وری ابلیس مستثنا، قبل از الا استثناء، په حکم د مستثنا منه کې داخلو، مستثنا منه حکم سو اسجدو لآدم، سجده وکړئ آدم ته. نو دا فقط پاغه امر کې شامل شي ابلیس، چې ابلیس ته الله پاک امر کړو په فرښتو کې داغي په امر کې دی شاملو، نه کې داغي په جنس کې ښه. نو اسجدو لآدم، سجده وکړئ په طرف د آدم، فسجدو، نو سجده وکړه ټولو فرښتو الا ابلیس، مگر ابلیس ونه کړ، د امر خلاف ورزي وکړ. په دې آیت کې الله پاک د ابلیس د پاره 3 خباستونه ذکر کړي دي. دا جامع خباثات دي. قرآن کې چې نور سورم داغه خباثات راځي هغه شامل وي دي 3 وته. 3 خباثات څه دي؟ یو ابا، انکار وکړو، دیم واستكبر او تکبر وکړو، وکانه من الکافرین او ش یا او دي د منکرینو نه. ابلیس د الله د امر نه روګردان شو. نو سوال دا راتلو، دا خبر راتله چې یاره غلطۍ نه به شوي. نو الله ورله ذکر که چې ابا انکار یې کړی دی، غلطۍ نه دی شوی، باقاعده انکار یې وکړو چې زه سجده نه کوم. نو ایزا انکار یې وکړو، غلطي کېږي، خیر دی، تش غلطي نه دی، واستکبر او ځان یې غټ ګڼلی دی چې دا دی د خټې نه پیدا کړی او زه د اور نه پیدا کړی، زه بوز دی آدم ته سجده کوم. 2 شو. وکان من الکافرین او شدی د کافرانو نه، د منکرینو نه، د منکرو، د کافرو، ځکه د انکار کړی دی د سجدې نه. وکان من الکافرین او شدی د کافرانو نه، په کم په دې خبرې چې د انکار او تکبر کو د الله د حکم نه مخ واړولو. یا دویمه معنی بدل تکو وکان من الکافرین او دې د منکرینو نه د الله په علم کې الله ته د مخ کې نه پته و چې دا به انکار کوي، اختیار به ورکم د سجدې وکا، نو دی به نه کوي سجده. ابا انکار یې وکړو، واستکبر انکار یې د څه شي وکړو چې زه سجده نه کوم، واستکبر او ځان غټو ګڼلو. استکبار څه ته وایي؟ چې په یو ځای کې حق نه وي ستا چې تال ته ځان اوچت کې د خپلې درجې نه، ته پاسېږې په هغه ځای کې ځان اوچت کې د درجې نه، لکه څنګه چې ابلیس کړی دی. ستا څه حق دی چې په هغه مقام کې، په هغه اوچت مقام کې ته پاسېږي ځان د خپلې درجې نه بهر وباسي، دې ته استکبار وایي. نو واستکبر او ځان غټو ګڼلو، تکبر یې وکړو، او دا دغه د هلاکت د پاره لوی سبب شو. دا تکبر ډیر بد شی دی. انسان بسوي، جن بسوي، مخلوقات بسوي، داغي تکبر بسوي. کبریا، تکبر او عظمت دا خدا غزاد سره مزه کوي چې هغه وحده لا شریک دی، حی لا یموت دی، هغه ذات سره خوند کوي. سبه انساني سبه تکبري. واستکبر او ځان غټو ګڼلو. وکان من الکافرین، کان بمانی سوارا، کان بمانی سوارا دا یو معنی. او شدی من الکافرین د منکرینو نه، چې سجده یې ونه کړه، د الله د حکم نافرمانی وکړه، نو دې څه شه؟ دې شه د کافرانو نه، د منکرینو نه. پس شي باندې پدې چې سجده یې ونه کړه د الله په امر آدم علیه السلام ته، دې د منکرینو نه شو. نو کان بمانی سوارا. یا دویم معنی کان په خپل معنی شي وکانا من الکافرین، او دی من الکافرین د منکرین نه. دا د مخکې نه منکرو، خو سوال راځي چې د مخکې نه منکرو نو دا څنګه منکرو؟ الله ته ولې پته نه و؟ نه، وکانا من الکافرین، او دی د منکرین نه د الله په علم کې الله ته پته و چې زه ورله اختیار ورکوم او زه ورته سجده وکړم په طرف د آدم،
نو دی به لم یکو من الساجدین، نه به وي دی د سجدې کوونکو نه. او چې بیا ورته الله هم وایي ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ما چې کله تا ته امر وکړو تا ولې سجده ونه کړه؟ نو دی به څه وایي انا خیر منه، زه غوره یم د دې آدم نه. خلقتنی من نارین، زه دې د اور نه پیدا کړی یم، خلقته من طین، او دا دې د خټې نه پیدا کړی، نو زه څنګه ورته سجده وکړم؟ نو دا الله ته پته وه د مخکې نه چې دی به انکار کوي، خو الله په حجت تمام کولو. نو دا آیتو د سجود د آدم علیه السلام چې په دې سره الله پاک باری تعالی د آدم علیه السلام درجه او فضیلت ثابتولو په امر د سجدې چې سجده وکړي ټولو فرښتو که سوره چې دي الا ابلیس، مگر ابلیس ونه کو، هغه منکر شو. بس دقه ځینه د هغه دشمني شروع شوه د آدم علیه السلام سره. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه وکلا منها رغدا حیث شئتما. په دې آیت کریمه کې د آدم علیه السلام او د آدم علیه السلام د بیبي تذکره ده چې په جنت کې الله پاک ورته ویل چې څه خورئ کوم ځای ګرځي ستاسو خوښه، یو نه د دې ته نږدې نه شي به طور امتحان. نو حقیقت دا دی چې الله پاک د ځمکې دپاره پیدا کړو، لکه آیت 30 کې مونږ ویلو وایي قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. نو اوس د هغې دپاره الله پاک یو ازمایش ورته ایښی، یو طریقه الله برابرولو چې ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمین، چې دې ونې ته نږدې نشي، که نږدې شوې ځان له به نعمتونه د جنت کم کی. نو بیا په جنت کې آدم علیه السلام او د حوا ابی پیدایش څنګه شوی دی، او دی بیا ونې ته نږدې شوي نه دي شوي، چې نږدې شوي دي نو هغې سره شوی څه دی انشاءالله دا به مونږه په آینده سبق کې د دې بیان کوو. ترجمه کوم غوږ کې دی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، او یاد که کله چې ویلو مونږه فرښتو ته اسجدو سجده وکړئ لآدمه په طرف د آدم علیه السلام. سجده د عبادت به وي په طرف د آدم علیه السلام، خو آدم علیه السلام به کل قبله وي په شان د قبلې. دا یوه معنی. یا دویم معنی اسجدو سجده وکړئ لآدمه د تعظیم، لآدم آدم علیه السلام ته بالکل بیا سجده وکړئ د تعظیم، سرخ کته کوي صرف. او دا پرون ما وضاحت کړو چې پخوانو شریعتونو کې جایز و. یا درېیمه معنی چې سجده لغوي معنی شي، معنی تابعداري، او په دې موږ آیتونه روباسلي پرون. اسجدو سجده وکړئ یعنې تابعداري وکړئ لآدم د آدم، فسجدو نو سجده وکړه فرښتو ټولو الا ابلیس، مگر ابلیس ونه کو، انکار یې وکړو، ابا انکار یې وکړو، واستکبر او ځان یې غټ وګڼلو، وکانه من الکافرین او شدید د منکرینو نه. یا دویمه معنی وکانه من الکافرین او دی د منکرینو نه د الله په علم کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.